اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، ایمان د مسلمان باید په مابین د خوف او د رجا کې وي، هم د الله نه ویروي او بل طرف ته هم د الله د رحمت امید ولري. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وای زه که خپل اعمال ته وګورم نو زه فکر کوم چې کله قیامت پر ورځ الله اعلان وکړي چې ټول خلق به جنت ته ځي، یو کس به جهنم ته ځي، نو زه فکر کوم چې هغه به عمر وي چې جهنم ته به ځي. او که چیرته الله رحمت ته وګورم نو د قیامت پر ورځ الله اعلان وکړي چې ټول خلق به جهنم ته ځي، یوازې یو کس به جنت ته ځي، نو زه فکر کوم چې هغه به عمر وي چې جنت ته به ځي، ځکه د الله رحمت ډیر واسع دی او د موږ ګناهونه هم ډیر دي، نو د الله د رحمت نه به نه امید کیږو نه، او په خپل ګناه باندې به تکرار نکو، هغه ګناهونه به بار بار نکو او دغه باندې به توبه وباسو.